د نور سره به توپیر دی چې دا د نابینایانو یو ټورنمنټ دلته شروع شوی دی چې د 3 ولایتونو ترمنځ به دلته دغه سیالۍ ترسره کیږي. کوم هیواد باید مات کړي د هغې نه تاسو میچ وګټئ؟ زمونږ غټ ارمان چې زمونږ دی انشاءالله روان ایشیا کپ کې او ون ډے کې انشاءالله موږ کوشش زیات کوو چې موږ پاکستان وړو څلور ګولونه باندې ماته کړو. بیون په پلیس موږ لیدلې ملک ځای صاحب خوږ دی او دا نور منډې ویرلې کوي ملک ځای خبر نه دي ملک ځای چېرته دی که معلومات ووایي یو وروالی خوږ دی ملک ځای پروت دی. کرکټ بورډ سره کېناستم او د کرکټ بورډ سره مې د نابینانو په اړه خبرې وکړې. هغوی موږ ته ډېر ښه راغلاس وکړو. دا یو ښه خبره وګڼله چې تاسو د نابینانو دپاره دومره هلې ځلې کوئ چې زموږ کوم امکانات په لاس کې کوم چې بینایه خلک دي د هغې سره د دې نابینایانو کرکټ څومره فرق کوي؟ دا سیم ټو سیم دي، فقط 20% یا 20% سره فرق کوي. بلایند کرکټ چې کوم دی 3 کټګوریز لري چې عبارت لري B1 B2 B3 نه. که B1 هغه څوک دي چې هغه بیخي چیا نشي لیدلی. ته هغې کې او یو رنځم په 2 حسابي ستاسو یو رنځ په 2 او یو رنځم په 2 حسابي دې نه کې لازم نه خبر چې تاسو به یو په 2 حسابي په ټیم کې د خوښې لوبغاړی څوک دی د ملي ټیم چې اوس کوم دی؟ زما د خوښې لوبغاړی خو چې دی یو دانه به انتخاب چې محمد نبي ساحل دی. د هغې شیټ دې مه او هغې سره ډېره مینه لرم. زه په نړیوالو ایونټونو باندې په تجارانو باندې هغه کومه چې زمونږ سپانسر وکړي موږ سپورټ کړي او په لوبغاړو مې دا غږ دی خصوصا په نبي او په راشد باندې. انته یو لوبه کې ولاړې که نه اشاره دی داسې څوک ګوټه په تو ته څوک چې څوک یې هغه ووایي چې زه نبي یم څه احساس به یې دغه وخت کې ستا؟ دا خو به موږ ډېرو ته خوشحالۍ احساس را شي چې زموږ السلام علیکم. د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو د کونړ کرکټ مرکزي لوبغالی یا د کرکټ میدان دی. په دې کرکټ میدان کې مې بېلابېلې خپرونې کړي دي، که هغه د رمضان جام سیالۍ دي، که هغه د غازي میرزمان خان جام سیالۍ دي، داسې بېلابېلې خپرونې مې کړي دي او تاسو ګټلې دي. خو نن غواړم په همدې میدان کې یو تر ټولو جالبه خپرونه وکړم چې د کرکټ خپرونه به خو د نور سره به توپیر دی چې دا د نابینایانو یو ټورنمنټ دلته شروع شوی دی چې د 3 ولایتونو ترمنځ به دلته دغه سیالۍ ترسره کیږي چې د کونړ، ننګرهار او لغمان. نن یې لومړۍ سیالي ده د کونړ او لغمان ترمنځ سیالي شروع شوې ده. نو د دې میچونو چې کوم مسؤلین دي د دې سره به په دې باندې خبرې کوو چې د نابینایانو کرکټ او د روغو خلکو کرکټ څومره فرق کوي او د دې دپاره د کرکټ لپاره دوی څومره هڅې کړي دي او څومره اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي دي. نو له موږ سره واوسئ او په دغه خپرونه کې مو له دې هر څه خبرو. درنو لیدونکو، نو زمونږ په څنګ کې چې کوم ورور ناست دی دا د ټول افغانستان د نابینایانو د کرکټ مسؤل دی. ستړی مه شئ او که لومړی د زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ډېره مننه. نوم مې احسان الله صمیم دی او د افغانستان د بلایند کرکټ مسؤل یا چیرمن. ډېره مننه. که په لومړیو کې راته دا ووایې چې په افغانستان کې داخل او په خبره په نړیوالو لوبو کې مو د افغانستان نابینایانو ته څومره لوبې برابرې کړي دي؟ بالکل. زمونږ د ټیم یا د افغانستان د بلایند کرکټ کونسل دا یو کال وشو چې په فعالیت یې شروع کړې ده. نړیوالې لوبې مو ورلډ کپ کې مو 15 لوبې کړي دي. خوشبختانه چې افغانستان په ورلډ کپ کې هم پارټیسپیټ شوی دی. په ورلډ کپ کې 15 لوبې کړي. په داخلي لوبو کې او په خارجي لوبو کې څومره سخته وه چې تاسو دغه ځای ته څومره هڅه مو کړله چې دغه ځای ته باید ځانونه ورسوئ او هغوی ته داسې قناعت ورکړئ چې موږ هم کرکټ کولی شو؟ بالکل. دا چې یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ یو 14 هېوادونه د بلایند یا نابینانو کرکټ ټیمونه لري. یو د هغې جملې نه افغانستان هم دی
او مونږ رسمي سفرونه درلودل ایشیا ته، همدارنګه سریلانکا ته، بنګلادیش ته، هندوستان ته. هلته چې به مو دا لیدل چې نابینا کرکټ کوي، نو د هغې ځي نه مو تجربه راوړله او افغانستان ته، افغانستان کې مو فرد پیدا کړو، د کرکټ یو لوبډله مو ورته جوړه کړه. دا راته ووایه چې ستاسو کوم کسان چې دي دا خو د لوبه چې کوي دا خو به لوبغاړي، دا خو به نابینایان دي. د دوی کوچ چې څوک دی هغه هم نابینا دی که نه هغه به روغ وي؟ نه، کوچز چې کوم دي، امپایرنګ چې کوم دي، دا ټول روغ دي، نورمال کسان دي. دا راته ووایه چې په افغانستان کې به څومره سخته وه چې کرکټ بورډ ته تاسو قناعت ورکوو یا د ولایتونو نه کسان راټولول او د دې نه یو ټیم جوړول، دغه هم څومره سخته وه، څومره هڅه به څه وکړله؟ دومره سخته ورته زه نه شم ویلی، په دې چې زه لاړم کرکټ بورډ سره کېناستم او د کرکټ بورډ سره مې د نابینانو په اړه خبرې وکړې. هغوی موږ ته ډېر ښه راغلاس وکړو. دا یو ښه خبره وګڼله چې تاسو د نابینانو دپاره دومره هلې ځلې کوئ، چې زموږ کوم امکانات په لاس کې تاسو له بیانه درېږو. راتلونکي پلانونه څه دي؟ څومره ملکونو سره یا هیوادونو سره هم خبرې کړي چې ستاسو سره باید لوبې وکړي؟ راتلونکي کې خو الحمدلله په 2026 کې موږ 2 ایونټ لرو چې یو ایشیا کپ دی او یو ورلډ کپ دی. دغه تېر ورلډ کپ چې کوم T20 و، دغه را روان کوم ورلډ کپ چې دی دا ODI دی او خوشبختانه افغانستان به پکې پارټیسپیټ کېږي یا ګډون به پکې کوي دواړو ایونټونو کې. دواړو کې به افغانستان وي؟ بالکل دواړو کې به افغانستان وي. دا راته ووایه چې د کوم چې بنا د خلک دي د هغې سره د دې نابینایانو کرکټ څومره فرق کوي؟ دا سیم ټو سیم دي، فقط 20% یا 20% فرق کوي. هغه دا چې د دوی بنا نورمال یا بناو کسانو بال چې دی پولټاس یا کار بونسر لري، مګر د نابینا بال چې دی انډریر راځي، ځمکې لاندې د ځمکې راځي. هغه چې دی لاندې دی نو دغه یارکر او بونسر دغه نه لري. بل فرق پکې دا دی چې بلایند کرکټ چې کوم دی 3 کټګوریز لري چې بھارت لري B1 B2 B3 نه. B1 هغه نابینا دی چې ټوټلي نابینا یې، ټول مکمل نابینا هېڅ هم نه ګوري. B2 بیا یو اندازه ګوري او B3 بیا د هغې نه لږ اندازه ډېر ګوري. نو موږ په یو ټیم کې کولی شو چې 11 نفر ان کړو، په 11 نفرو کې 4 B1 4 B2 او 3 B3 باید موږ په یو ټیم کې ولرو. دا فرق دی. ډېره زیاته مننه ستاسو نه. او که په دې کوم دغه چې دا اوس ټورنمنټ شروع دی، که په دې راته نظر واچوي چې دا د موږ خو وختي ویله چې دا د 3 لوبډلو ترمنځ دی، خو دا څو میچونه دی، څو وخت به ختمېږي؟ بالکل دا د لغمان او ننګرهار او کونړ ترمنځ دی، ټرای سیریز ورته ویلی شو او دا به نن شروع شو، د یکشنبې په ورځ به ختمېږي. هر ټیم به د بل څه 2 میچه 2 میچه به کوي. بیا به یو بار کېږي او 2 به فاینل ته وځي. بالکل. ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم ډېر مننه. درنو لیدونکو، نو د کونړ د کرکټ د نابینایانو لوبډلې مسؤل سردار ولي قاضي خیل سره د قاضي خیل صاحب ستړي مشه. سلامونه او پیرزو مې قبول کړئ. هیله مند یم چې تاسو به خپله ښه یاست راته او تاسو نه مننه کوم چې تاسو راغلئ او د غریب کشر یو پوښتنه مو وکړله. نه، تاسو زمونږ ورونه وئ او دا په مونږ حق دی، مونږ به ستاسو پوښتنه کوو. دا راته ووایئ چې تېر ورلډ کپ کې مونږ کتلي وئ، تاسو تللي وئ پاکستان له، او هلته میچونه کړي وو. هغې کومه خاطره تاسو سره شته دی؟ د هغې هېڅ ښه خاطرې موږ ته نشته، خو موږ ته خاطره په دې نه لري چې زموږ د اولنی ځل و چې افغان لوبډله چې د غټ ایونټ دپاره لاړه او ګډون یې پکې وکړو. زموږ میچونه وبایلل چې بایلل یې نه وو، خو موږ ته دا ښه غټه خبره وه چې افغانستان هغې کې غړیتوب واخیستو، د ورلډ کپ کې ولوبېدو. مطلب دا یو غټه خبره وه چې افغانستان یو ځل لاړی ورلډ کپ ته، هلته اول ځل لوبېدو، نو دا غټه خبره وه، میچ ګټل مهم دی. موږ ته غټه همدا خبره چې زموږ هلکان دا ولوبېږي او آینده کې ښه ټرای وکړي چې لوبډله څه بلد شي او د هغې په شان پرفارمنس زموږ لوبډله هم وکړي. کله تاسو فکر کوم د میچونه به حتما ګورئ که نه؟ کله چې ګربز ولاړې بیټینګ کوي، کله چې ابراهیم ولاړې بیټینګ کوي، څومره تاسو احساسات کېږي چې یاره کاش داسې موږ هم روغ ولاړو، داسې بیټینګ هم کولی یا داسې لوبه هم کولی؟ دا واقعیت د هر نابینا زه ګورم، زه کینم پرې چې کونړ مهم مسؤل یم او بیا د افغانستان ABCC ډسپلین منیجر مې هېواد دپاره بیا خو زه پوهېږم چې نابینا مشکلات ډېر لري. ګوري چې ګربز دی یا ستا خبره ورکړه، مثال یې ورکړو یا ابراهیم زادران ولاړ یا زازی کوم یې ولاړ دی که نه، دا موږ کوو چې موږ هم نورمال یو، دا کرکټ موږ کلی وی، خو اوس وخت کې نه. بھائی موږ کله کرکټ لوبډله نه موږ ارمان کوو، اوس موږ امکانات لرو. زموږ چیرمین چې دی احسان صمیم په نوم دی چې تاسو وختي مرکه وکړه، هغې موږ ته امکانات په لاره واچول. موږ اوس د شکر د هغو نه موږ ځان ښه احساسوو چې د هغې نه موږ ځان دروند احساسوو، وایي چې هغې نورمال دي او موږ انشاء نابینا دي او موږ د هغې کوم ورلډ کپ ته ځي، موږ هم هغې ورلډ کپ ته ځو. تاسو خپله وکړه، تاسو معلومه وه چې موږ هغې ورلډ کپ ته لاړ او موږ هم پاکستان ته موږ ورلډ کپ کې ولوبېدلو. اوس هماغې نه موږ شکر دی نورمال نه موږ ځان ښه احساسوو. دا راته ووایه چې زړه د ارمان څه دی چې
تاسو لوبډله غا نه یادوم کنه اوس تاسو موږ چې موږ تقریبا د هغې برابر کم هیواد باید مات کړو د هغې نه تاسو میچ وګټئ زمونږ غټ ارمان چې زمونږ ان شاء الله روان ایشیا کپ کې او ون ډے کې ان شاء الله موږ کوشش زیات کوو چې موږ پاکستان لوبډله څلور ګولونه باندې ماته کړو. ها لکه مطلب ستا د مغه نور افغانانو په شان ارمان ستا هم دی چې باید د پاکستان نه لوبه وګورو ان شاء الله ډېر زر استرالیا او پاکستان دونه زما ټارګټ هم دا دوه ټیمونه دي چې دا به دا دوه موږ ماته ان شاء الله. د کرکټ د ژوند یوه جالبه خاطره را سره شریکه کړه چې څه یو جالبه خاطره زه د جالب خبرې ملګرو البته زه ویم ما خپل شخصي څه نه لرم زما دوه ملګري چې زبیح الله ملکزي په نوم زموږ ای بي اس سي سټیشن ډایرکټر زبیح الله ملکزي ایو زموږ بل ملګری وو چې دوی موږ جلبا کونړ او ننګرهار یو سیریز ور باغ شاهد کې دا دوه موږ زموږ یو سړم دوه نه نابینا بي 1 او یو بي 2 چې کله دوی ولګیدل دا بي 1 په پلیس موږ لیدل ملکزي سره خوګ دی او دا نور منډي ویل نه کوي ملکزي خبر نه کوي ملکزي چې دا دی چې معلومات نو یو ورواله خوګ دی ملکزي پروت دی دا وځو کې کې جالب خبره وایي لکه نابینا نه کې مثلا دا چې ملګری خوګ خو دې درنس په خبر نه وکنه چې کوم بل موږ کې نه خبر نه موږ ډېر جالب کرکټ کې ډېره زیاته مننه او الله دې وکړي چې دا ستا ارمان پوره شي او یو ځل ته راستون شي چې تاسو د استرالیا او د پاکستان لوبډلې ماتې کړي او موږ درشو تاسو سره بیا مرکه وکړو چې بیا ستا څه ان شاء الله تا نه مننه کوم موږ ته پوښتنه موږ هر وخت الله را ورته هر کلم چې هر وخت موږ خدمت کې ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو د کونړ د ټیم یو لوبغاړی را سره دی تاسو به پیژنې موږ ورسره یو وخت کې په نابیناتوب باندې مرکم کړی و پوره د دې ژوند باندې دې سره خبرې کړې وي خو اوس چې مې دلته ولیدو دا کرکټ کوي بریالیت څنګه یې ژوند څنګه روان دی کرکټ دې څنګه روان دی بسم الله الرحمن الرحیم ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات بیا هم د ودان د ټي وي مشران نه مننه کوم چې دلته راغلي دي زمونږ غږ رسوي نو کرکټ خو الحمدلله ښه روان دی او بس میدان کې لوبه شروع ده د کونړ او د لغمان ترمنځ دا راته وایي چې میچ تاسو په طرف روان دی که د لغمان په طرف روان دی فلحال خو فرست لینز دی اولنی لینز دی او دویم لینز کې د کرکټ پته لګي خو څه چې د کونړ لوبډله ډېره پیاوړې ښکاري نو زما پان سره چې ون سایډ میچ دی فلحال لکه مطلب ته وایي چې ستاسو طرف ته میچ روان بالکل میچ زموږ په طرف باندې روان دا راته وایي چې ته په دې کې ما دغه مشران ویل چې بي 1 دی بي 2 دی بي 3 ته کومه کټګورۍ کې دی زه په بي 1 کټګورۍ کې په دې لوبه کې ځکه بي 1 هغه څوک دي چې هغه به هیڅ نشي لیدلی ته هغه کې او یو رنځم په دوه حسابي خسته یو رنځ په دوه او یو رنځم په دوه حسابي دینم کې لازم نو محبت تاسو به په دوه حسابي هغه غره سردار ولی فکر کوم چې لس رنځ وکړه دا په شلو حسابي کنه هغه 15 رنځ کلی دی په لس رنځ کلی په لس حسابي ها دا راته وی چې تا بیټینګ کله ده کنه تل میدان نغبار او بیټینګ ته وځي دي نورسته کته ما مخکې یادونه وکړه چې موږ ټیم لک سترانګ نه لو زموږ یو لوبغاړی لا وټ شو دا نو ډیکلیئر شو همدسي نو موږ د ځوانان 50 ورکو چې دی ولوبېږي دغه ما د پښتنه وسکول تاسو دوه کسان چې وټ شوی نو همدسي د میدان نه وته دا ولي وته دا خو ځوانان موږ سره په ټیم کې نه وی راغلي دا غو تم چانس ورکو کنه تر څو هغه ایکسپیرینس ترلاسه کی تر څو بیا موږ د پاره خېلو به خلک مطلب قانون کې کوم دغه نشته خو تاسو د خپل او همداسې دی او هم کرکټ دی چې څومره کې او ډېره زیاته مننه ثانک یو تعالی هم مننه درنو لیدونکو نو د لغمان د لوبډلې یو لوبغاړی را سره دی ورور ستړی مشه او زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي مننه ژوندی اوسئ تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ستاسو د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم زه او تن لوبغاړی بي 1 هدایت الله حقیار او لغمان ټیم سره په لوبډله کې څومره وخت کېږي چې میچونه کې دغه د نبینایانو سره موږ د تقریبا چې د شاوخوا 10 کاله برابرېږي موږ لوبې کوو او 10 کاله برابرېږي موږ لوبې کوو اوس هم لګیو بس خپله خواري هلې ځلې کوو دا راته وایي چې ته بیټسمین یې الواندرې کوم دنده پیوړې ته مخکې زه خو په خپله بیټسمین یم او بیټسمینۍ مختلف نه داسې وروسته راځي که اوپننګ ته وځي خپله نه اوپننګ ته نه وځم خو زمونږ بعضې ماشاءالله لوبغاړي ډېر تکړه دي او کله بس چې ټول لوبغاړي اوټېږي نو موږ به پنځم شپږم مقام کې راوځو دا راته وایي چې د افغانستان په ټیم کې د خوښې لوبغاړی څوک دی د ملي ټیم چې اوس کم دی زما د خوښې لوبغاړی خو چې دی یو دانه به انتخاب کړو چې محمد نبي ساحل دی د هغې شک دې مه غوښتی او هغې سره ډېره مینه لرم محمد نبي ساحل سره او د نبي سره کله میلاو شوی میلاو شوی خو سره نه یم خو دا ارمان م په زړه دی چې یو ورځ سره میلاو شو
څه پیغام ولا ورکړې زموږ د طرفه شاید چې هغې ته ورسېږي؟ زه په ټولو لوبغاړو باندې زه دغه غږ کوم چې زمونږ دغه لوبډله اوس نوې رامنځته شوې دغه د 2015 نه موږ لګیو حالې ځلې کوو زموږ سپانسرشپ څوک نه کوي. زه په نړیوالو ایونټونو باندې په تجارانو باندې دا غږ کومه چې زمونږ سپانسر وکړي موږ سپورټ کړي او په لوبغاړو مې دا غږ دی خصوصا په نبي او په راشد باندې چې زمونږ په دغه لوبډله اوس نوې رامنځته شوې ده نو موږ سره ډېرې هلې ځلې وکړي موږ سره کومک وکړي چې موږ ته ټورنمنټونه برابر شي. دغه موږ ته خپله نبي او راشد د دواړو نه زما دا هیله ده چې زما دغه پیغام وررسي نو زه دا تقاضا لرم چې موږ ته ایونټونه برابر کړي ټورنمنټونه برابر کړي که په افغانستان د داخلي او که په خارجي. که دغه شانته یو لوبه کې ولاړې که نه او شانه داسې څوک وټپوي ته چې څوک یې هغه ووایي چې زه نبي یم څه احساس به یې دغه وخت کې ستا؟ دا خو موږ ډېر د خوشحالۍ احساس راشي چې زموږ په دا خو په ولسمشر باندې نومېږي که نه ولسمشر باندې دا چې دی ټول افغانستان کې ورته په ولسمشر باندې دغه کوي نو موږ به ډېر زیات خوشحاله شو زموږ خواله دا راشي موږ په شا وټپوي چې ماشاءالله ماشاءالله قاري صاحبانو تاسو هم کرکټ کوئ. بلکل ډېره زیاته مننه. ډېره مننه ژوندي اوس تاسو هم ډېره مننه چې تاسو موږ سره مرسته. درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د کونړ په کرکټ په میدان کې او د نابینایانو په کرکټ مو درته لرله. تر بلې خپرونې پورې به موږ له رایې اجازه د یو سوکاله او ارام افغانستان د جوړېدو په هیله. په خدای پامان.